که د پردو خپلو خیال بدل دی هر سړی تر خپله وسه بل ته غل دی چې دې بدله سکیږي خو نه کړې د بدکار انسان هر یو انسان مل دی مثال نل دے په سخته کې مې د ډاډ اشنا ونه لیده په راحته کې مې هر یو خنځیر خپل دی سخته کې مې د ډاډ اشنا ونه لیده په راحته کې مې هر یو خنځیر خپل دی واحد ګله چېرې ستا دوست کېدی نه شي او د جان صاحب پاهي په شان چې بدعمل دی استادا بدر ته زه کړم یادګاره او دا ځین باچا کوم درته ګفتاره او پاک الله ورله ورکړي دوه زامنونو او په ښایست کې دغه کاڼي د یمنو او د ګلاب په شان به ښکلی ښکارېده او داسې وایي چې دا مورې شوه پاته او دا بادشاه عظیم خفا به و ډېر زیاته زمانه په دې حساب باندې تېرېږي شهزادګان دواړه ګلاب هسې غوړېږي خپل وزیر وکړه عظیم تا دا خبره نو بل واده وکړه زما د زړګي سره په واده باندې ودان به د شکوره بوډانۍ د ځوانۍ باغ دې سمسور کنه او غرض دا دی چې واده وکړو عظیمه اوس غمونه به زړګی کړي ورله نیمه او دغه وخت کې و زلمي دا شهزادګانه او مشر یې وکړو دې کشر تا بیانه نو امیر وویې زما د مینې وروره او پس د دې نه زړګی صبر کړه د کوره
دا مې واوره چې زمونږ د ځای تېره شوه او خپله مور زمونږ نشته دی میره شوه او حسینه چې راله راکړې څه نقصان نو عاقلانو دغه دواړه شهزادګانو نو کور ته نه راتلل بهر به و خوشحاله یوه ورځ یې شهزادګانو کو فټبال او دا پنډوس ته دې نه وغورځي د کور ته وزیر وې دې امیر مشري رور ته امیر راغی په پنډوس پسې یارانو او مری مور چې ولیدلو په چشمانو نو او هغه دم په شهزاده شوله عاشقه او بعضې ښځې خېجې نالایقه نو هغه ساعت کې شوه دا ښځه بې شوره شهزاده یې ونیولو بې قصوره او د دې ښځې و په زړه کې بد اختیار او شهزاده یې کړو په کور کې را ایسار شهزاده په زړه صادق چې وکړو زور او ځان یې خلاص کړو د دې ښځې نه بې پوره شهزاده چې شي د کوره را بهر وزیر رور یې که د حال نه خبره واپس چې بادشاه راغی د درباره ای مکر جنې مکر جوړ کو سم دواره او ښځه وایي څنګه عمل درنه پیدا دي نو بادشاه واوره دا خبرې مې رښتیا دي نو او مشر زوی دې ماته اوس واچاو لاس او ځان مې خلاص کړو په طاقت واوره دا باس نو دا متل د مشرانو دی اوله او که د ښځو پوځې نه وی خوري بغله او چې بادشاه شو د دې حاله خبردار نو او د غمونو تې چاپېر شو سورنګار شهزادګانو له د مرګ جوړوي دامه دې ښار یکې اوسېدلو یو انسان مشهور و دا سړی په توره بانه راوي وایي د ده نوم غریب الله و سخت قاتل و ګنهګار د پاک الله و تورابان بادشاه راوغوښتو دربار ته وحید ګلا و سهران بشي دې کار ته تورابان ته بادشاه دا وی احوال دا زامن به زما دواړه کړي حلال خوښه ستا ده چې هر څه غواړي دولت او درکوم ما بیا اوس تا له دا سات او تورابان وي بېغمه او شه د دینه اوس مصري وکړی اوس محمد حسینه د ظالمان په جهان غواړه انسان شیطان ودال کورونه ورانوینه روان بیان دهان ګویان دی جانان ګریوال په هر زمان مې ورانوینه یما میخ په بریخ باندې چې پیښ شي اوس لیخې د ویښ نه لکه میخ راوباسینه احمد ګل بجماعت خپل زامن چاپ دې مسمار القصاب ته څوک به څنګه طاقت راوړي دغه تاپ ته او په بانه باندې روان کړل د میانو نو او غره لمن سره او خوړو سامیانو هغې خوړ ته شو دا دې واړه رسانه او دا خبره
ما راوستي یې دی ځای ته مرګ دپاره او یو چاړې ورپسې ویسته سم دواره او شهزادګان دواړه هغه ځای کې حیران شو او دواړه رونه ورته دا رنګ لګویان شنو او څه مطلب لري زمونږ په قتلولو پورا باندې پلار کلام یې ولوستلو په یو شر باندې به تاسو کړم خلاص او رب دپاره به زه وکړم دا اخلاص او د دې ځای نه دواړه لاړ شئ بل وطن ته او زه نقصان نه رسوم ستاسو تن ته نو مهربانه کړو په دې باندې قدرت او دواړه پرېښود ژوندي هغه ساته او شهزادګان ترې را روان شو په مزل او چې تیاره شوه د غره سر ته وختله ستړي ډېرو کېناستو د غره په سر کې نو هغه وشي چې څه نه راځي نظر کې او د غره سر و پکې دواړه یارېدل نو او لوګې تندې وي خفګان نه رژېدله او هغه ځای کې شو د واوره تقریر او په اودو باندې مارو خوړو وزیر او سامیانو چې سبا شو کوم زمان د امیر نه به زړه ونیسي خفګان نو امیر وی وزیر اروره چې پاسېږه نو نو راوختو منزل ته تیارېږه وزیر کله پاسېدی شي په آواز وزیر مار خوړلی و پوه شو په راز نو امول پوه شو چې خوړلی به وي مار نو دی مړ شوی ځکه نه کوي ګفتار رور وزیر ته جړا د مړو نوي پاسېده امیر وایي چې نه قبر شته نو او نه زما سره سامان ستا د دفن شته رور وزیر ته یې دعا وکړه د اخلاصه را روان شه هغه ځای نه سم د لاسه را روان شه هغه ځای نه دا امیر هغه کېږي چې څه لیکوي په تقدیر یو ښار یې ته سامیانو رسینده شو پر ورو باندې غمګل د شهزاده شو او راوي مخکې په قیصه کې داسې وایي نو انسان کله وي بادشاه کله ګدا وي او دغه ښار ته شهزاده چې شي درونه او بادشاه مړو د دې ښار وره مضمونه نو بیا زما د تخت د پاسه به بادشاه وي او لنډه دا ده چې امیر هلته امیر شو او واپس یې زما یارات راته وزیر شو نو د وزیر واوره په دا قسم بیانه او راختلي و دې غر ته پاړوګانه او ناڅاپي شه په د باندې نظر نو او د ژوندي په شانې پروت و تازه تره او د ګلاب په شان ښایسته ده د څېره نو یو پاړو بله ښځه ورسره وه نو او ښځې وې دا سړی د چا وجلی او ظالمانو دی دې غرې کې غورځولی दुकान पता लरई नमक मंडी रोड बाजवड़ी गेट बादशाह दुकान शेखावर खार आवाज दवाईत गोल
یا دې شوکت رباطي ته شاهزاده ته پکې لاړې څه مې راوت اواز پالو چې زما په یو ګمان دی معلومېږي مار خوړلی دا انسان دی احمد ګله او ښځه وایي زرې وګوره خاونده او دی چې مړ نشي د تا ناقلمنده او شهزاده و په رښتیا د مار خوړلی مار د زهرو په طاقت کې وتړلی نو پالوګر پرې هغه سات شروع کړدمه پر ورو باندې نیغ کېناستلو سمه وزیر دوی سره شروع کړلې خبرې نو او چې وغړې دې سترګې مرغلري نو وزیر دا وی چې څه شه زما وروره یاره ته ووایه چې تله په کوم لور کنه زار شمه پاړو وی چې زه نه یم خبردار نو او ته په دې ځای کې پروت خوړلی ماره او شواروس نه د سیوا نو ژوندونه او دا مې زهر ستا بدن نه کړه بیرونه نو ما د رب دپاره وکړو دا خدمت خبر نه یم ستا دروره دا ساته پاړو پاتې شو وزیر تېنه روان شه بادشاهۍ ته د هغې ور رسان شه یو بټیار سره دی کېناست مازدیګره ضرور غمې ډېره شوې او په جګره او د دې بټ په غاړه ناستو چې ماښام شه هر سړی په دې ښاريه کې بې ارام شه دې بټیار نه بیا وزیر وکړه پوښتنه څه ماتم شمه خبر که د ګفتنه دا خبره ورته وکړله پټیاره نو یو بلا زمونږ دته په دې ښاره نو بني آدم خوري په نمبر د هر یو کوره نن یې بوتله پر کټۍ د بادشاه روره دې خوراک له یو میدان د مقرره ماسخوتن راځي هغې ته برابره وزیر ووي وزیره راوړه ماله زه د دې مقابله کوم بېګاله اوږی ډېر یم ما په خېټه باندې موړ کا د بلا مقابلې ته نښه جوړ کا وزیر لاړ ته بلا هغې میدان ته په دې ځای کې فکر خو کا بیان ته نو دا بلا چې دې میدان ته کله راله او دا وزیر شهزاده ښه ورغه خواله هغه وخت دا بلا کړه راایستاره نو او سر یې بیا کړه د تلي نه ورله یاره روایت ورته شهزاده راغی د بدخواله پسای څوکیدار که ورته جوړه بندوبسه او
او د خپل نوم دپاره وجني دغه خواره او چې وزیر کله د بد خوا کې وده شه دغه خوب یې د ځوانۍ او خبر نه شو نو پودو یې واهه پنځه ګزاره څوکیدار وکړه وزیر سره ناکاره نو بیا یې واغېشت د هغې ځای نه غریبه او په یو شاړه کې ګزار که کم نصیبه څوکیدار وکړو دا کار د نوم دپاره دا ظالم نه یارېده د کردګاره یزاد ایمان شته د مجروح محمد حسینه پر ورو مې خبردار که د قیسې نه خپلو خرو باندې راوړله کلال خوره نو یا په وزیر شهزاده ورغې دا واوره او د کلال په غوږو لګېد فریاد دا فریاد نرم کوي زړګې په اولاد او دا کلال شو ورنږدې د وزیر خواته ورته وایي تا سره شوې د زیاته نو هغه د نیکو په غېږه کې راپورته او خاوره یې پرېښود زخمي راوړلو خپل کور ته دا زخمونه به یې د ده ټکوروله او په مزه مزه برورو جوړېدله نو آخر جوړ شي د کلال کره اوسېږي نو او دی بهر کړم څوکیدار بیا پاتې کېږي شپه شوه تېره یارانو چې سبا شنو او خبردار د دې بلا نه چې بادشاه شه نو بادشاه وایي دا بلا د چا وجلي او سر پرې کړي د میدان کې پرېوتلي څوکیدار وایي بېګا پې ما توکل کو په دې توره د بلا نه مې سر جل کو بادشاه وایي چې قابل د انعام او د انعام او بل د تا په شان نشته دی نیک نام که نه زار شمه او دې نه نشته بله زیاته بهادري نو او پسته دې به ته زما کړي وزیري شهزاده وایم حاله او چې په کور کې ډېره شوی او د کلاله او د وزیر شهزاده شه د کلال کوره کلال پلار شه د کلال ښځه یې موره او د کلال لوښي په خرو بیا ګرځوله د هغوی نه یو په دوه دی خرڅوله نه بې حسابه یې ورله جمع کړو دولت او د خپل زوی په شان د دوی کوو عزت نه یوه ورځ د کوره وتلو باره د وزیر په نظر راغه شهریاره وزیر ولیدو چې دا د هغه ځوانه او ختم کړی چې ما و پې خپل ګمانه
خدای خبر شه چې دا سرنګ نه ژوندی شو او دا هغې وخت نه دی زیات ښه ګړندی شو وزیر وکړو سمدستي ورته پیغامه ما د رب په نوم پوخ کړی دې دوامه او د یووالی او پودونې پېژندلو خبر نه و چې د سر مې دا قاتلو او په دې وجه ورسره دننه شو کور ته او نه ټینګېږي یو سړی د ټګۍ زور ته په ټګۍ وچ کوی ته کړو ګزاره نه خبره او د ځان هغه یاره او د کوی نه شهزاده ورکړو اوازه ما ذات کستا پوره به کړم رازه او شهزاده شو قسمي چې بندیوانو او بیا وزیر ورته په دا رنګ لګویانو نو وزیر وکړه دا خبره زما یاره او دا یې وي چې وزې به د دې ښاره نو غرض دا دی د کوی نه یې بهر کو او داسې وایي چې خرڅ